دوستانو اوس هم زموږ بعضې هیوادوال پوښتنې کوي چې په کومو شرایطو موږ کولی شو چې د وطن څخه متحده عربي امارات ته راشو. موږ ته واکسینو ته ضرورت شته او که نه، یا پی سی آر ټیسټ ته. د هغې تر څنګ هغه هیوادوال چا باندې چې وطن کې 6 میاشتې وخت پورې شوی دی، دوی هم دا پوښتنه کوي چې موږ اوس کولی شو چې متحده عربي امارات ته راشو. نو غواړم نننۍ ویډیو کې همدې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. مخکې را دې نه چې ویډیو پیل کړو، دلته درنه هیله کوم چې کوشش کوئ دا ویډیو یا د معلوماتو نورو ملګرو سره هم شریکوئ. زه پوهېږم شاید تاسو ته د معلوماتو ضرورت نه وي، خو ستا ملګرو په لیست کې به داسې کوم څوک وي چې دا معلومات دوی ته ګټور تمامېدی شي. سمه ده؟ نو اول به راشو چې په کومو شرایطو برابر کسان کولی شي چې اوسني وخت کې متحده عربي امارات ته راشي. دوستانو دا معلومات چون تکراري هم دي، ما مخکې هم دې په اړه یو ویډیو جوړه کړې وه، خو دا چې کله نه کله ستاسې پوښتنې زیاتېږي نو زه مجبورېږم چې تاسو ته ویډیو په تیاره کړم. نو په اوسني وخت کې چې د وطن څخه کوم کسان متحده عربي امارات ته راځي، د ویزې پاسپورټ تر څنګ چې ویزه به هم سم وي او پاسپورټ به هم سم وي، که په دې کې کم چا واکسین کړي نو د واکسینو سرټیفیکیټ ضروري دی. کم کې چې کیو آر کوډ وي، نو که په تاسو کې کم چا دغه واکسین په متحده عربي اماراتو کې مکمل کړي یا یو دوه لګولي، لاړ به شئ الحسن اپلیکیشن ته، هغې څخه به واکسینو سرټیفیکیټ ډاونلوډ کړئ. د تاسو په سکرین باندې هم ښکاري. خو که کم چا د متحده عربي اماراتو پر ځای وطن کې لګولي، دوی ته بیا دغه کارت ضروري دی. تاسو ګورئ نږدې ایجنسۍ ته ورشئ، خاص کر کابل کې، نو هغه به یې درته راواخلي یا هغه به درته لار وښایي. خو بیا هم د هغې سربیره که تاسو د الحسن اپلیکیشن څخه هم واکسین کارت نشئ ډاونلوډوئ یا دغه کم کارت چې ما تاسو ته یاد کړو دم نشئ پیدا کوئ، نو بیا به څه کوئ؟ پی سی آر ټیسټ به کوئ. پی سی آر ټیسټ چې وکړئ، نو خو داسې پی سی آر ټیسټ چې نتیجه کې کیو آر کوډ وي، نو بیا هم تاسو کولی شئ چې متحده عربي امارات ته راشئ. لنډه ده، که تاسو کې کم چا واکسین کړي او واکسین سرټیفیکیټ لري، خو د سرټیفیکیټ چې کیو آر کوډ ولري، که هغه اماراتو کې کړي که هغه وطن کې کړي، نو اجازه شته چې متحده عربي امارات ته راشي. خو که چا واکسین نه وي کړي او یا دغه سرټیفیکیټ نه لري، نو دوی به څه کوي؟ بیا به پی سی آر ټیسټ کوي. خو پی سی آر ټیسټ باید داسې وکړي چې نتیجه یې کیو آر کوډ ولري. سمه ده؟ اوس به راشم هغو کسانو په اړه به معلومات درکړم چا باندې چې وطن کې 6 میاشتې وخت پورې شوی دی. ګورئ دوستانو، هغه هیوادوال چې 8 میاشتې 9 میاشتې حتی کالې پورې شوی دی په وطن کې، خو د ده ویزه په سیستم کې فعاله ده، دا کسان کولی شي چې متحده عربي امارات ته بیرته راشي. خو نوي کسان چا باندې چې تر اوسه پورې 6 میاشتې وخت نه دی پوره شوی، د دوی لپاره زما مشوره دا ده چې 180 ورځو نه د اضافه وخت نه تیروي، کم چې 6 میاشتې تقریبا کیږي. نو کم چا باندې چې اوس پیل حال 9 میاشتې 10 میاشتې یا یو کال تیر شوی دی، دوی د ویزه چک کې سیستم کې که فعاله وه، نو کولی شي چې راشي. سمه ده؟ نو الله دې وکړي چې دا معلومات درته ګټور تمام شوي وي. د نور داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ، خو ها خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.